بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، بیا هم امید صاحب تاسو په خدمت کې دی. په تیر درس کې مونږه د ان ordered list attributes وکتل. اوس مونږه په ordered list باندې ما تاسو ویل چې د ان ordered list او ordered list صرف فرق په څه شي کې دی. دلته مونږه او ورکو او دا ان ordered list کیږي. دا هم اوس ordered list شو. د ان ordered list مونږه ordered list باندې تبدیل ک کنټرول اس سره سیف او به مونږه چینجز ګورو چې څه چینجز راغلي دي. چینجز په دې نه دي راغلي ګران دوستانو چې دلته مونږه دا اټریبیوټس چې دی دا اټریبیوټس مونږه ختمو. ډیلیټ کړم او کنټرول اس سره بیا لاړم نو ان شاء الله دا په نمبر باندې تبدیل شوي 1 2 3 باندې. دا هم په 1 2 3 باندې تبدیل شول. د order list لپاره مونږه درې attributes درلودو چې circle square او disco. د دې لپاره هم مونږه بعضی attributes لرو، مثلا رومانیک دی اي بي سي. زه اوس وایم ګران دوستانو چې په دغه 1 2 3 په ځای د اي بي سي راشي. د لپاره به څه کوم چې دلته به زه ورته ټیپ ورکوم، ټایپ او مساوي کېږي د څه سره کوټیشن اخلم او ورته لیکم چې A. ګوره وړکۍ ای لیکم او بیرته دا بندوم. کنټرول اس سره سیف. نو اوس که زه دا لاشم او ریفریش کوم نو څه کېږي A B C D په وړکي حرف راغلی دي. که زه وغواړم چې دا په غټ حرف راشي نو دا به څه شی کوم چې صرف دا به غټه A ولیکم مثلا دا شی او کنټرول اس سره سیف. اوس که زه لاړ شم دلته او دا A B C D که زه وغواړم چې دا په وړکیو په غټو خو معلوم که. اوس که زه وغواړم چې دا رومانیک ولیکم، رومانی باندې مثلا I ورکوم، I مې ورکو کنټرول اس سره سیف. اوس که زه لاړ شم دا ریفریش کوم ګران دوستانو نو څه شی کېږي چې رومانیک 1 2 3 ولیکل شو. که غواړم همدغه اوس په وړکونو حرف دی که زه غټ آی ورکم نو دا به څه شی وشي، دا به په ده باندې تبدیل شي ګران دوستانو. دا و هم د ان order list attributes چې موږ وکارول. نو یو شی به بل زه کار کوم ګران دوستانو، یو CSS خو وروسته موږ په باندې کار کوو. بیا هم دلته زه یو څه CSS تاسو ته په دې کې کاروم ګران دوستانو. زه یو دته وی انټرنل CSS چې دننه په خپل هغه کې کاریږي. زه سټایل اخلم، سټایل او دا انټر سره سټایل زه کلوز کوم. سټایل مې کلوز کړ. د سټایل په منځ کې زه د او ال ته یا ال آی ته به زه یو ال آی ته زه لږ ذره CSS کاروم. د ټول نه د مخکې زه ورته وایم چې فلوټ لیفت دی شي. فلوټ لیفت او انټر ورته ویت ورکوم. ویت دی شي 100 پکسله او انټر. دا مثلا کنټرول اس سره سیف. اوس ګران دوستانو دا اگر چې ما صرف تاسو ته وښیم چې دا لیست موږ په دې شکل هم جوړولی شو د CSS په کومک سره. او که غواړم دغه شیان ترې نه لرې کړم نو ورته وایم چې لیست سټایل چې دی لیست سټایل زه ورته نن کوم او کنټرول اس سره سیف.
کنټرول اس سره سیف او ریفریش. نو دا یو لیست شو ګران دوستانو. په دې شکل سره هم لکه ویب سایټ کې چې راځي هوم او کانټاکټ او دا شان په دې شکل موږ په سی اس اس په کارولو سره دا ښایسته کولی شو. مثلا که زه ورته وایم چې بیک ګراوند کلر ورته ورکړم مثلا بلو او کنټرول اس سره سیف. اوس کلر شو ګران دوستانو. نو دا هم یو لیست موږ سره جوړ شو. په دې شکل موږ سی اس اس کارولی شو. نو د سی اس اس لپاره ان شاء الله ما راتلونکي سیریز شروع کیږي. د بیسیک سی اس اس نه به زه شروع کوم تاسو ته تر ایډوانس پورې، او موږ به د ډېرې مینوګانې جوړو. نو دا خو ما سي اضافي کار وکړ تاسو ته ګران دوستانو. دا سی اس اس ما سي اضافي کار وکړ. نو اصلي تاسو موږ درس په او ال یعنی ان اورډر لیست کې موږ څنګه اټریبیوټس اضافه کولی شو، څنګه ډاټس او 1 2 3 ای بي سي غټه ای بي سي او پکې رومانیک وړکې رومانیک غټ رومانیک دا شیان موږ کار کو. نو په راتلونکي درس کې به زه نیسټډ لیست کاروم چې د لیست په منځ کې څنګه موږ بل لیست جوړولی شو، لکه ډراپ ډومینو. لکه دا یو لیست دی، دا لیست باندې چې کلیک کوم منځ کې بل لیست جوړیږي، د لیست په منځ کې بل لیست جوړیږي. دا موږ څنګه کارولی شو. نو بیا هم تاسو ته یادونه وکړم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ماته نظریې خپلې ولیکئ، خوښ کړئ زما درسونه، تر څو پورې زه وکولی شم تاسو نور هم ښکلي درسونه جوړ کړم. د الله په امان، په خدای مو سپارم. په مخه مو ګلونه.